السلام علیکم ګران ملګرو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د طالب او امریکا اووم پړاو خبرې پیلېږي. د غبرګولي 15مه زلمي خلیلزاد د یکشنبې په ورځ پاکستان ته د خپل سفر په لړ کې پاکستاني چارواکو ته د سولې په اړه افغانستان کې د شویو پرمختګونو په اړه هغوی ته معلومات ورکړل. د امریکا او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات د تیر کال یو راهیسې روان دي او د دواړو فریقونو پکې د پرمختګ خبرې کړې دي، خو طالبان وایي تر څو ټول امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه نه وي وتلي جنګ به نه بندوي او په بین الافغاني خبرو کې به شرکت هم نه کوي. خو اوس داسې ښکاري چې د طالبانو دغه دریځ لامل د امریکې سره خبرې د جمود ښکار شوي دي. خلیلزاد ویلي طالبانو سره لوانځمه کې باید په ټولو موضوعاتو او اتفاق شامل وي. اسلام آباد وایي د امریکې او طالبانو ترمنځ د خبرو بهیر د پاکستان د مرستې په نتیجه کې شروع شوی دی، خو پایلې باید چې فریقین خپله ترلاسه کړي. یو لوړ رتبه چارواکي وي او ای ته ویلي موږ اوس اوبو ته جلب کړي دي خو په خوله کې نشو ورکولی. پاکستان هم د امریکې او طالبانو په خبرو کې په ځنډ ناخوښ ښکاري او وایي د هر ممکنه صورتحال دپاره یې ځان تیار کړی دی چې پکې د فریقینو ترمنځ معاهدې نه کیدل هم دي. د افغانستان سره په پوله پرتو عسکرو سره د یو وروستۍ لیدنې په مهال د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وویل پاکستان د افغانستان د مفاهمت او د سولې بهیر د کامیابۍ دپاره مثبت قرارداد کوي، خو موږ د نه لیدلي حالت دپاره هم ځان تیار ساتو. جنرال باجوا وویل د ازغنتر د نویو کلغو پوسټونو او د اضافي اف سي ځواکونو پر ځای کولو د لارې ځان تیار ساتي. د پاکستان پوځ د افغانستان سره په 2700 کیلومتره اوږده کرښه کې د ازغنتار لګولو کار پیل کړی دی او وایي د سږ تر اخره به سرته ورسول شي. ګران ملګرو، که زموږ دغه معلومات تاسو خوښ شوي وي نو ویډیو لایک او شیر کړئ. تاسو ته به نوي او تازه خبرونه وړاندې کوو. خوشحاله اوسئ.